زه خو عجیب فکر وړی یم پرون مې ملګرو ته ویل مال دا ملایانو ته د دې ملک حیران یم دا ما غوندې ملایان نه دا مشران ملایان یادوم د دې پاکستان پر ملک چې دا لوی لوی ملایان دي دغو ته وایم د دې غټو مدرسو ته وایم چې تاسو ولې خدای تعالی دا ژبې در ګونګۍ کړی دی دغه یوه فتوا ولې نسئ صادرولی دا ماجر که پسې اخلې د وطن سې شړې پسې اخلې پسې بارهیې بارې که دا مال یې چا درته غنیمت وبولي چې مال ځینې راګرځئ مال ځینې راګرځوم سرای ځینې راګرځوم پیسې ځینې راګرځوم سامان درسره راګرځوم ته به بارېږې د هغې خالي لاسونه به خپل کور ته ځې نه دا ملا فتوا ورکولی سي چې د خدای ظالمه دا درته مردارې دي دا د مسلمان مال دی غنیمت نه دی دا ستا دپاره د دوژخ اور دی دا سود دی دا درته حرامې دي نه امي خبر ورته کوی سي نه ملا خبر ورته کولی سي د ګردو خولې ګونګۍ دي ورته ناستې دي دا مال ولې راسه ګرځئ دغه ته بیا ګوره چې دلته ورته ناست دي بیا د خلکو سره انیسي دا ظالمان بیا ګوره رایې نیسه ښه خبره ده رایې نیسه ظلم مور سره کوه ناجایزه مه کوه د دې مسلمان د دغه ورځې څخه ناجایزه فایده مه اخله چې هغه روان دی یو مجبوره دی ته دلته ورته ناست دی د 100 لکو روپو شی په 15 لکه ځینې اخلي د 100 لکو روپو شی په 10 لکه ځینې اخلي وایخله لږ ګټه پکې وکړه شرعي دی حق دی مګر ظلم مه کوه تجاوز مه کوه دا درته ناروا دي دا درته حرام دي بس ښوونه پر موږ باندې دا ویل دي نور ښوونه ما په سر کې درته ویل د الله تعالی د خواسته ده الله دې هدایت وکړي ټولو ته رب دې موږ تاسو ته چې هر ځای الله دې خیر ته پیښ کړي چې هر ځای به یو بل ته به دعاوې کوو خامخا به د دنیا ژوند راځي ما ټول تکلیفونه به راځي مرګ به راځي دا مو نه ده معلومه چې چیرې مړه سو پر کوم ځای باندې یو سودا او فکر ډېر مه خرابوئ د دنیا سوچونه د دنیا ژوند دا ډېر د واري او د اعتماد ژوند نه دی یقین ومنئ زه په دې شیانو کې نه یم فکرجن ډېر قسم دی په دغه مسلمانانو کې فکرجن یم چې دا ځي په دې مې خوا بده یې سوچ فکر مې په خراب وي چې دا حکومت ولې ظلم ورسره کوي په دا مې خوا بده ده دا د دې په ظلم مې خوا بده ده د هغو په بارېدو مې د هغو نه خوا نه ده بده دا ناجایزه باندې مې خوا بده ده لکن په دې باندې چې زه به ځمه یا به ما باري یا به بل په دې شیانو مې سوچ نه دی باندې ځکه دا شیان فرق نه راکوي دا د فرق شان دي نه دا که موږ هر ځای یو انشاءالله ما درته ویل موږ ته ژوند فرق نه راکوي چې د الله رضا وه د خدای دین مو پیدا کړي که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په سعودي کې که په ایران کې فرق نه راکوي که خدای کول که غر و که کښته وه د الله سره مو دا وعده کړې ده تاسو به وینئ انشاءالله چې په هغه غره کې اړوم لا هم په دې شیانو پروا نه کوم چې یوازې په دغه غره کې اوسېږم لا مې هم په دې پروا نه کېږي بس خدای ته به صبر کوو الله تعالی ته به ژاړو